السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو الله دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ سي. مرګرو په دغه ویډیو کې تاسو سره خما چې موږ څنګه کولای شو چې فیسبوک ایډي باندې راپورټ وکړو. نو دې پر مرګرو تاسو لومړی راشي دا غټ فیسبوک شین فیسبوک دا مرګرو را خلاص کړئ. چې دغه مر خلاص کړئ مرګرو دغه درې دنه چې راوړي په دې باندې کلیک وکړئ مرګرو او هغه ایډي به مرګر تاسو خلاص کړئ. دلته به هغه ایډي پیدا کړئ مرګر په کومه چې راپورټ کوئ. زه مرګرو په دغه ارماني بهر باندې راپورټ کوم مرګرو او د دې په ټیملیان مرګر تاسو راپورټ کوئ. نو واټ از یور مایند تاسو په دماغ څه دي مرګرو. نو دلته مرګرو یو څلور لیکنې دي مرګرو تاسو ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړي وي مرګرو او هغه ځنه کاپی کړئ مرګرو او لمړی به راشي مرګرو هغه به کاپي کړئ او دلته په ټیملیان کې به پیسټ کړئ مرګرو. چې پیسټ مې کړئ څخه وروسته مرګرو هغه کس منشن کړئ چې په چا باندې راپورټ کوئ مرګرو. زه دغه کس منشن کوم نو د دې نوم بل د مرګرو لمړی به د جیمیل علامه ووهئ یعنې @of بیا به مرګرو ما کس منشن کړئ. څلور پوسټونه مرګرو د په ټیملیان کې تاسو وکړئ چې په هر چا په ایډي باندې راپورټ کوئ مرګرو. دوهم به راشي دغه دوهمه لیکنه چې مرګرو د دعوت او دې څخه کاپی کوي مرګرو. چې کاپی مو کړه نو د په ټیملیان باندې مرګرو دا لیکنه هم تاسو پیسټ کړئ. خو دلته مرګرو چیرې انجلۍ ونه برادر څخه به سیسټر ته واړوئ او که هلک ونه پر ځای به پاتې مرګرو. انجلۍ دلته کومه دا برادر ختموم مرګرو او سیسټر ته یې نو مرګرو دا د سیسټر لیکم بیا به دا مرګرو تاسو پوسټ کوئ د په ټیملیان باندې. دلته مرګرو ضرور هغه کس منشن کوئ په هر څلور پوسټونو په هر پوسټ کې مرګرو هغه کس منشن کوئ تاسو مرګرو. دا کس زه منشن کوم نو ما مرګرو دغه منشن کړه. د منشن څخه وروسته مرګرو پوسټ کړئ تاسو مرګرو. دریم پوسټ ته راځم او بیا به مرګرو تاسو په رایټ باندې کلیک وکړئ مرګرو او په رایټ کې بیا وروسته مرګرو تاسو دغه دریمه لیکنه کاپي کړئ مرګرو. راځم دغه دریمه لیکنه کاپي کوم او دا مرګرو دلته پوسټ کوئ یو ځل بیا او مرګرو بیا به هغه کس منشن کوئ په چا باندې چې راپورټ کوئ. په څلور باندې پوسټونه مرګرو هماغه یو کس منشن کوئ په چا چې راپورټ کوئ مرګرو. دغه ما منشن کړه او پوسټ مې کړه مرګرو. بیا به راشي څلورمه لیکنه چې کوم زموږ سره ده مرګرو هغه به د دې څخه کاپي کړئ یا به سلیکټ کړئ مرګرو. سلیکټ مو کاپي به واخلئ. کاپي څخه وروسته د ټیملیان به پوسټ کړئ مرګرو دلته او بیا به ما کس منشن کوئ په چا باندې راپورټ کوئ مرګرو. ما منشن مرګرو پوسټ به کړئ. دې څخه به وروسته مرګرو یو ښایسته سکرین شاټ له دې څخه واخلئ مرګرو. که درې پوسټه پکې راتله او که څلور پوسټونه مرګرو نو دغه څخه زه سکرین شاټ اخلم مرګرو. بخښنه غواړم مرګرو سکرین شاټ مې دغه دی واخیسته مرګرو. سکرین شاټ څخه به وروسته مرګرو تاسو بیک شئ او شاته به لاړ شئ مرګرو. شاته لاړئ نو بیا به راشئ مرګرو هماغه ایډي نو مرګرو هماغه ایډي کوم ایډي باندې تاسو راپورټ کوئ هماغه ایډي به پیدا کړئ مرګرو. ایډي دغه ده مرګرو. دغه درې ډاټه چې راوړي مرګرو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې چې مرګرو کلیک وکړو دې څخه به وروسته مرګرو تاسو پوینټ راپورټ پروفایل دې باندې کلیک وکړئ مرګرو. سمثینګ ایلس په دې وروستي باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ او دې څخه به وروسته میمورایز دیس اکاونټ مرګرو په دې باندې کلیک وکړئ. لږ صبر ورته کوئ انتظار ورته کوو مرګرو. لاندې به راشئ دلته به مرګرو دغه ډیر مهم دی دا کال مرګرو. نو دلته به تاسو مرګرو پاس لومړی تاریخ وګورئ چې تاسو موبایل کې څوم تاریخ دی مرګرو. نو کله مو چې تاریخ مرګرو زما په موبایل کې مرګرو
شلم تاریخ د اګست نو ملګرو تاسو به د اګست 19 که هره میاشت وي یو ورځ به شاته انتخابوي ملګرو. زه ورته ملګرو ما موبایل کې 20 دی خو زه ورته 19 انتخابوم او ملګرو میاشت مې د اګست انتخاب. ملګرو دا ځای هم ډېر مهم دی. هغه کس چې تاسو پرې راپورټ کوئ ملګرو به دلته منشن کوئ. نو منشن کې ځینې وخت کې ملګرو تاسو کله چې دغه نامه ووهئ نو ملګرو منشن نه راځي او کله راځي که راغی ښه ده او که رانغی ملګرو نو بیا ته زه بله طریقه ښیم تاسو کولی شئ چې په هغې باندې هم دا دلته منشن کړئ. ملګرو دغه دی راغی ما منشن کړه. که چېرې نه منشن کېده ملګرو نو دغه علامه مه وهئ او ډایرکټ یې نوم ولیکئ مکمل. نو زه یې ملګرو نوم لیکم اوس. نوم مې چې ولیکه ملګرو دغه دی راغی نو منشن شو. دلته به ملګرو په چوایس فایل کې به ملګرو چویس فایل کې به ملګرو تاسو ورته هغه سکرین شاټ انتخاب کړئ کوم چې اخیستی و ملګرو. زه ورته ملګرو سکرین شاټ مې ورته انتخاب کړ. دې څخه وروسته ملګرو تاسو دلته خپل ایمیل ولیکئ ملګرو. کله چې ایډي راپورټ شي نو ملګرو تاسو ته یو ایمیل راځي. د همغه ایمیل څخه تاسو کولی شئ چې معلومه کړئ چې ما په کوم ایډي باندې راپورټ کړی دی هغه ایډي له منځه تللی ده. نو ملګرو دا ډېر یو مهم راپورټ دی او کولی شئ چې هر ایډي ملګرو په دې راپورټ سره د منځه یوسئ. په سینډ باندې به کلیک وکړئ ملګرو او سینډ لږ انتظار ته کوو او 10 سکنډه وخت نیسي ملګرو او دغه ایډي به راپورټ شي ملګرو او له فیسبوک څخه به ختمه شي. هیله ملګرو چې که چېرې ویډیو مو خوښ شوي نو ملګرو ویډیو به سره لایک کړئ او زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ ملګرو ځکه موږ داسې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو دغه ایډي راپورټ شو ملګرو نو ستاسو ایمیل ته به ایمیل راشي. له هغه ایمیل څخه تاسو معلومولی شئ ملګرو چې دغه ایډي راپورټ شوله. نو ملګرو دغه ایډي باندې راپورټ وشو. نو ملګرو دغه طریقه ملګرو کله چې ویډیو مو خوښ شوي وي نو ملګرو په نورو داسې ښه ویډیوګانو کې میلاویږي. تاسو ټول په خدای سپارم. په مخه مو زیړه ګلونه.